طاقت لري دا پاور لري نن به موږ ستاسو پاور ورته ښایو خو موږ ستاسو هم پاور نه دی پېژندلی چې موږ سره څه پاور دی نن به ښایو ورته او موږ نیمه ګنټه ټایم دی نیمه ګنټه چې څونه سیکورټي وال د هغه د هم خبر وي زه هم د هم خبر شي چې نیمه ګنټه کې زموږ طلبا دلته راوله دا مین روډ به درته بند وي تر هغه پورې چې تر څو پورې زموږ ملګري نه وي رها کړي موږ دلته صرف نه ناست موږ هغه چا کړي دي چې دا خبره کېږي چې دا نامعلومه کړي دي پښتون طلبا سره د پښتون قوم سره او یا کله دغه کړي دي چې دا نامعلوم دی هېڅ نامعلوم نشته دا ماته معلوم دی دا د پنجاب په خاوره نه یې راغلی دی یا دلته زما پښتون دلال جوړ شوی دی د برطانیا اساسه پاتې شوې ده هغې د هغه هر څه کوي موږ ته هېڅ کنفیوژن نشته په دې او موږ نن چې راغونډ یو موږ مطالبې دي چې هغه کې زموږ دوه سټوډنټ وي دوه طلبه وي عدنان وزیر حبیب وزیر هغه له پته شوي دي نن یې نمه ورځ ده هېڅ پته نه لګي چې تاسو چېرته یې نو په داسې ملک کې چې هلته زموږ طلبه محفوظ نه وي هلته زموږ سټوډنټ محفوظ نه وي نو تاسو وګورئ د پښتون بیلټ څه حالات به وي هلته پام ولس باندې بیا هغه طلبه چې د وزیرستان خیبر د پسماندو علاقو نه راغلي دي دلته تعلیم دپاره او دوی د خپل تعلیم سره د امن وشي دي د امن خبره کوي چرګا ته تللي وي نو هم ځای ناغوا شول سی ایم صاحب څو ورځې مخته هم د ویلي وي چې په سټوډنټ به اف آی آر نه کېږي سی ایم صاحب اف آی آر خو پرېږده موږ عدالتي پروسس هم کړی دی ستا سټوډنټ اغوا دي ته غلی یې چوپ یې نه ورځې کېږي شرم پکار دی دلته ماته یو فرد د پښتون نه دی پکار دلته ماته یو پښتون فرد چې هغه عزت لري هغه نه دی پکار دلته ماته بېعزتي د پښتون کار دا پکار دی د دې لپاره به موږ ضرور قرباني ونه کړو یو فرد لپاره او موږ له عمل دی چې ټول ملګري خبر وایي اوس نیمه ګنټه ټایم موږ ورکړی دی چې دلته به ملګري خبرې کوي نیمه ګنټه نه پس به درومو دا مین روډ به تر هغه پورې بند وي چې تر څو پورې زموږ ملګري نه وي رها کړي او یا خبره ورته وثیقه ده چې دا خو دا 40 50 60 سال دلته د فېډرېشن وال که صرف همدا که بې صرف هم دی که جویای وال دي که جمعیت علماء اسلام دي که هغه هم پی اس او والا دي هغه دې ډېر وټکول هغه دې چولونه ته وچول هغه دې ټچ کړل خو دوی ټیټ نه شول نن دا یې نه ناست دي ستا پلار به یې شکست نه کړي ورداته خبرې زیاتې نه کوم ملګري به هم خبرې درته کوي خو یوه خبره ډېره وثیقه ده یوه خبره چې که موږ دلته چوپ پاتې شي زموږ طلبا دي موږ ستاسو طلبا یي او موږ ستاسو نه د وطن د خاورې زموږ خوندې خوندې امیدونه دي چې دغه به موږ ته انصاف غواړي په ولا زه درته وایم چې موږ ته په کورونه کې پیغورونه راکړي دي چې دا ستاسو څنګه خلک یې څنګه پښتانه یې او یو لک یې مړه کړی او نن بیا هم په ډرون حملې کېږي او داسې زموږ طلبا هم هوا کېږي موږ ستاسو به طلبا په اتحاد وي او دا نن پیغام دی چې دا ټول ناست دي انشاءالله موږ به کله پوره متحد او په اتفاق باندې وي زه بیا هم دلته د اسلامیه کالج چې کوم طلبا راغلي دي د اګریکلچر د بهار د یونیورسټۍ نه چې کوم طلبا دي دا ټولو ته دلته ارګنایزر ته سلام کوم چې دومره منظمه طریقه نن تنظیمي سټرکچر طلبا ورته وښودو او دغه ادارو ته او دغه سیکورټي ته چې موږ داسې منظم یو خو داسې موږ نه پرېږدئ تاسو موږ اغوا کوئ موږ به خپل اغوا خلک په زور باندې روباسو ستاسو ټولو مننه الله تل آباد لره الله تل خوشحاله لره انشاءالله دغه فرق ختم شو چې ته فلانی ټول یو طلبا او یو قام یو انشاءالله دا خو د ټولو وعده ده چې ټول طلبا به متحد کېږو ټول تر سوال نه تر وزیرستان تر کوټې پورې چې څوک د دې سره کېږي لاسونه چک کړي چې ټول مهرباني ټول آباد